قدرمنو وخت دی ژمی دی او دغه د لاندې غوښې دي د لاندو کسابه به چا نه لیدلې لیکن دا د لاندې غوښې دي کسابه ده او داسې دي اصلي غوړي دي کوچي دي دا کوچي دي دا بیا د وزو غوړي دي دا د وزو غوړي دي ورته وګوره دا دغه د دوشا غوړي دي د خورما وه دوشا خورما ده دا د وزو غوړي دي ماشاءالله دا بیا د غواو غوړي دي دا د غواو غوړي دي دا د غواو غوړي دي وه صحیح دی صحیح دی قدر دا بیا دوشا ده د توتو دوشا دا د توتو دوشا ده دا خو د ژمي د یخ دا د ژمي د یخ شان دا د توتو دوشا ده دا د خورما دوشا ده دا د وزو غوړي دي دا چی دا چکیدا ده چکیدا ده دا د چیش لپاره خشته کورت دي څوک کڼ ورته وایي څوک چکیدا ورته وایي خشته کورت دي دا او څنګه دی دا څنګه شان دی دا سم شان دی د شوکونه زه سید دلغه زه راځم قدرمنو د شلومبې دي صحیح السلام علیکم قدرمنو ژمی دی واوري چیرې واوري اوري چیرې بارانونه دي دلته هم بارانو دا وګورئ دا بروري چوک دی او دا مسجد څه نومیږي دا مسجد اقصی دی بروري چوک دی مسجد اقصی دی دا غره درښکاره کوم دا مسجد اقصی دی دا ګوره بروري روډ دا زما پوخ ځای ده هره ورځ دلې ناست یم بس دا زما دا چوک دی دا بروري چوک دی دلته بروري چوک مسجد د ټي بي هسپتال د دې شاته ټي بي هسپتال دی ټي بي هسپتال دی هغه د ټي بي شاته ټي بي هسپتال دی نو څوک که د چا لاندې خوښ وي یا لاندې اخلي نمبر دا نمبر باندې ورکړه کوم نمبر دی 0310 85 55 145 ښه بل دا راته وایي چې دا د نر پسو غوښې دي که د میږ دا د نر پسو غوښې دي د واښه نر پسونه دي ما په خپل لاس حلال کړي دي بیا ویډیو زه تا ته راستوم اوس په کور کې دا لالیږي دغه بیا ما خلک یې وویني او ویډیو بیا زه تا ته راستوم هغه بیا زه تا ته راستوم او دا زموږ ځای د سیدلې خرڅو دا شلومبې دي په دا ډبو کې پرتې دي شلومبې دي دا د غواو شلومبې دي ته واښه ما په څنګه چیش دی دا سرکه د لاسي د انګور اورجینل سرکه ده دا خو بیا دوشا ده ما تا ته د 200 دغه دوشا ده د دوشا ده دا د خورما دوشا ده دا د وزو غوړي دي دا د غواو غوړي دي دا د غواو غوړي دي دا بیا د میږو غوړي دي دا خلاصه کړه دا بن خلاص کما دا بیا د میږو غوړي دا راپورته کوي دوه درې ځای غوښه په لاس کې ونیسو غوښه وروره وچ کلکې دي دا رقم وچ دي لکه لرګي دا رقم دي بالکل وچ کړي د مزان غوښه دي وچ د ژمي شی دی د ژمي شی ده بس دا په ژمي کې کیلو یې په څو ده کیلو دا خو لږ ګران دي جماعت صاحب په 200 روپۍ موږ کیلو ورکوو چې بیا هم څوک راسي رعایت مایت ورسره کو رعایت ورسره د کوچو کیلو په څو ده کوچو کیلو په 1500 روپۍ دا د خدای کور دی او دا د خدای کور د ملاوت زه په دا ګردو شانو کې هر چاته چې په لباټۍ کې چې کوي ورور دا کوم مسجد دی مسجد اقصی مسجد اقصی د ټي بي اس د خدای کور د بالکل به په دې شکل مکس ملاوت نه شي بنې کې دا څه چا پراته دي دا به ګرده په ذمہواری وچ کلک خالص صحیح سم دا د خدای کور دی لوډیم ورکشاپ په دې کې ملاوت نشته نه په پوښو کې نه په غوړو کې نه په شي کې دا کورت دی دا کورت دا چیش دی هغه بیا لاسي کورت ورور خشته کورت دا بیا دوشالي د شاتي کبي شاتم ستاو و شاتي صحیح دی اورجینال شات دی او سلاجت اورجینال سلاجت را سره خاص له بدخشان له تخاره ما په خپل راوړي دي صحیح نو قدرمنو مسجد اقصی بروري چوک په دې مسجد کې دا د دننه دا دی د لاندې غوښې خوچ دوشا او ټول اصلي شیان دي د قسمې مو وخوړئ لوڼې مو وخوړه چې دا مسجد دی زما دوه نمبر شیان نشته هېڅوک ثابت کړي زه بلکل جرمانه نو لاندې د لاندې له غوښو څه خوند واخلي اصلي شیان چې هر څه چې اخلي دا ځای دی دا ویډیو په دې جوړه کړې چې د دې غریب هم یو څه چې د دم یو څه کاروبار وسي او تاسو ته اصلي شی په لاس راسي مهرباني زه ستاسو تصویران به در سره واخلم اوس یې د ویډیو ختم